و یو ځل یو بادشاه هغه په لاره روانو، نو هغه خلکو سره دریاب و، د دریاب اوبه به اسکلې ډېر تکلیف به یو کس به راتلو چې اوبو ته به ضرورت و دریاب له به راتلو. نو هغه بادشاه ډېر خفه شو چې زما رعایت ډېر زیات تکلیف دی، نو لہذا دوی دپاره داسې چل کومه چې یو چاټۍ وله بار لګومه، یو منګې، نو دوی ته به سهولت منګي نه به اساني سره اوبه رالي هغه بس کی. ویل ټیک ده، اډر یې وکړو چې بھئی د دې سمندر په غاړه باندې د فلاني ځای کې یو منګی کېدی چې ماشومان ښځې هر څوک ترې اوبه څښلی شي اسانۍ سره، ځکه دریاب ته هر سړی نه شي ورکوزېدی چې لاندې اوبه راوړي، خپې خویږي چپه کېږي. نو هغه یو منګی وله کېغوستو. نو یو کس ورته ویلي چې منګی خو دې کېغوستو، خو نو سرکاري منګی هلته ولګېدلو. چې ولګېدلو نو یو کس ورته ویلي چې دا خو پاکستان په شان ځای دی یا پاکستان دی، داسې نه چې سبا څوک دا منګي اوچت کړي. ویل یو شاباس یې ډېره ښه مشوره دې وکړه، څه کول پکار دي؟ وایي جي دې دپاره چې کوم دی یو حفاظتي سینټریم پکار دی، یو حفاظتي قسم پکار، یو چوکیدار پکار دی. ویل ډېره ښه خبره، منظور کا. یو منګي دپاره یو چوکیدار هم منظور کړو چې لکه ته به ټول ورځ دلته ناست دی، ته به د دې منګي خیال ساتې چې دا منګی چېرته څوک یې ونسي. هغه ورته ویل ډېره ښه ده، ستا به پوره تنخوا تا ته میلاویږي، د عوامو خدمت دی، د خدمت جذبه ځان کې کوه، تنخوا به هم درته میلاویږي. هغه ویل ډېره ښه ده. د هغې نه پس ورته یو بل کس مشوره وکړه چې جي دا خو صحیح ده، دا خو به حفاظت کوي، خو د دې د منګي ډکولو دپاره څوک یو مشکیم پکار دی که نه، چې دا خو ډکوي که نه، دا به ډکوي څوک، به حفاظت کوي که دا منګی به ډکوي. حالانکه یو کس هر کار کولی شي، خو دا د خلکو د دې سیاسي خلکو چالونه وي، ځای په ځای باندې نوي نوي جابونه راوباسي، نوي نوي ملازمتونه د یو دپاره بل راوباسي. ویل زه صحیح ده، یو پکې مشکیم راوله، هغې له هم تنخوا مقرر کړله. واورئ ښه ده، د حکومتي کارونه داسې. بل کس ورته ویلي جي مشکي خو صحیح شو، خو جي دا یو مشکي به روزانه دا منګی ډکوي دي، مشکي داسې وزني کارونه نشي کولی، داسې کس کول پکار دي چې لاندې سمندر نه مو اوبه راویستی شي اسانۍ سره. ویل ښه، ویل دا خو هم ډېره ضروري مشوره ده. میټینګ وکړه، بس به میټینګ وکړو. میټینګ وکړو، اووه کسان یې د بردارۍ دپاره واچول چې روزانه به دا یو کس د لاندې نه د اوبه راډکوي، او دا بل مشکي دی دا به سنبالوي، او دا بل به حفاظت وکړي. بیا ویلي جي دا خو تقریبا ګوره 100 کسان یو شو، 100 بل شو، 14 شو، یو پکې هغه حفاظتي 15 کسان شو. وایي جي بیا دې 15 کسانو له چې موږ مزدوري ورکوو او تنخوا ورکوو، نو د دې دپاره خو یو محاسب هم پکار دی چې د دې د تنخواګانو باندې خیال ساتي، یو اکاونټنټ هم پکار دی. یو یې وله بیا اکاونټنټ د پاسه مقرر کو، 14 کس یې وله دا مقرر کو، محاسب، منشي، اکاونټنټ. وایي ښه. بیا وایي چې دا شعبه خو ډېره غټه شوه، ماشاءالله الله پکې ترقي واچوله، برکت یې پکې واچو، باقاعده یو شعبه شوه. نو داسې کول پکار دي چې دوی له د ذاتي معاملاتو دپاره باقاعده یو شعبه منظورول پکار دي. شعبه منګې مثلا دا څوک شعبه منګې، بس هغې له وروره باقاعده یو شعبه وکړله. بیا ویلي جي چې اوس دومره کسان شو، باقاعده شعبه شو، نو د شعبې دپاره خو یو هیډ هم پکار دی، یو ډایرکټر هم پکار دی. پکار دی چې د دې محکمې دپاره موږ یو ډایرکټر هم مقرر کړو، وروره یو بل افسر یې پرې مقرر کړو چې دا ستاسو هیډ کوارټر شو، او دا هیډ شو، هیډ ماسټر شو، او دا ډایرکټر شو، ډایرکټر آف محکمه منګې. د هغې دپاره چې کوم دا بل ډایرکټر مقرر کړو. بهرحال څه وخت پسې هلته بیا د هیډ کوارټر دپاره او د آفس دپاره د امارت منظوري مو شوه چې بهی دې دپاره ځکه دومره کسان به ساتي څه، افسر سړی خو بخیر اے سی نه کیني نه، هغه له اے سی روم او هغه له بیا ټي اے ډي د هغه دپاره بیا بیل هغه څه ورته وایي چوکیدار، او هغه دپاره بیل منشي، د هغه دپاره بیل کس، خدای پاکه دا بیل شو، هغې دپاره بیل شو. څه وخت پس هغه بادشاه په هغه ځي باندې چې راغلی، نو 15 کاله مخکې چې راغلی و بیابان ځای و چې اوس یې وکتلو وروره د دریاب په غاړه باندې یو بهترین منزل جوړ شوی دی او یو بهترین ډایرکټریټ جوړ شوی دی. دا چې راغلی لکه داسې دي. وایي جي دا خو هغه محکمه ده که نه چې تا یې افتتاح کړې وه. وایي کومه محکمه ده؟ وایي دا وزارت انتظامی امور برای منګې. وایي دا هغه وزارت دی پوره. خدای پاکه دا مشر یې څوک دی جي؟ پروفیسر ډاکټر فاتح فلا جنگ فاتح کشمیر ڈائریکٹر برائے معاملات منگے. دا داغی جی ڈائریکٹر دے. وی دا او د دې افتتاح چا کړی؟ وی جی افتتاح تا کړی و، هغه منګې دی کې غوستې نو څه، او بیا د هغې دپاره مختلف درخواستونه به درتله، تا مشکین هم لګولي،
تا بیا باربردارم لګولی او دا ټول کسان هم تا لګولی دي هغه ته هغه منګي څه شو هغه منګي راته وغای دومره کسان خو د دې حفاظت کې هغه منګي څه شو چرانه بار یو قتل هغه منګي پروتو او هغه منګي باد شوی هغه منګي مات شو یو چینچنم پکې پراته و مړه شوی و چې وی قتل خواته سره چې کوم دی یو بورډ لګیدلو او سی لیکلو په بورډ باندې عزتمندو په بورډ باندې دا لیکلو چې اپنے عطیات اور اپنے صدقات اور زکات اس محکمے کے لیے جمع کرے دومره پیسې په منګي باندې خرج وي د غي باوجود هغه منګي ماته بیم هغه پورا کسانو نشو جوړولې د نور خلکو نه عطیات او زکاتونه او صدقې غوښتي دا حال دی عزتمند من جانب وزارت انتظامی امور برای منګي ګړه دا زمونږ د ملک کانی او کاتی دي ځان نه سادهګان مو جوړوي خو زم د حکمران نه او د لیډران نه زیاته غریب سړی ګناګار دی ولی ځکه حکمران په خپل حکمران کیږي نه ستا په ووټ حکمران کیږي ولی سړی صحیح سړی بوزي بعضې لیډرانو ماشاءالله په دې سیلابونو کې په دې خټو کې په دې اوبو کې ګرځېدل بعضو هسې ډرامې وکړلې بعضو صرف ویډیوګانې جوړې کړلې او بیا هم عزتمندو خلک یې صفت کوي